د دوبۍ نه پس چې نو په سعودي باندې هم پاکستاني بند شول یار، ځکه چې کوم خلک چې ټیکټونه راغستي دي نو هغه هم کینسل شولو. ملګرو بله خبره دا ده کنه چې څوک وس سعودي عرب ته نشي تللی، نه د عمرې دپاره تللی شي، نه د حج دپاره تللی شي، او نه څوک په چکرو باندې تللی شي. اوس چې دی نو په هغه باندې پابندي ولګېده. اصل ریزن د دې اوسه دی ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده کنه چې خلک چې دی نو هلته لاړ شي حج له یا عمرې له لاړ شي، او د هغه نه پس چې دی نو د دوی ټوله فیملي لاړه شي، نو دوی بیا چې دی نو هلته چې دی نو سوال غواړي، نو د هغه د وجې نه چې دی نو سعودي حکومت چې دی نو ډېر زیات ستړی شوی دی. پاکستاني یې دومره ډېر زیات ونیول او دومره ډېر زیات یې راولېږل که نه، او هغه نه پس چې دی نو هغه دا فیصله وکړله چې اوس په پاکستانو باندې پابندي لګول ضروري دي، ځکه چې هغوی هم ډېر زیات ستړي شول. د پاکستان نه چې دی نو هغوی ولاړ شي د عمرې په بهانه باندې چې موږ هلته عمره کوو، موږ حج کوو، او بل دا چې هغوی بیا ځي چې نو هلته سوالونه کوي او خیر غواړي، نو د هغه د وجې نه چې دی په پاکستان باندې نن پابندي ولګېدله. دا د خپل عمل چې دی نو هغه وایي د لارې مل دی. نو هم پاکستانیان چې دي نو همیشه داسې کارونه کوي که نه چې ځان په ملک باندې په خپله باندې هغه ټولې فیملي ځي که نه، او هلته سوال غواړي، عمره په منځ کې پرېږدي او لاړ شي هلته ځان له سوال غواړي، او د هغه د وجې نه چې دی نو بیا په پاکستانو باندې او د نورو غریبانو چې دی نو هغه زندګي هم تباه شي، په هغه باندې هم ویزې بندې شي. اوس چې چا هم ټیکټونه راغستي دي نو د هغه ټیکټونه هم ختم کړل، هغه چې دی نو کینسل یې کړل. او بله خبره دا ده که نه چې اوس چې دی نو بلکل څوک نشي تللی، او اوس سعودي عرب باندې هم مکمل طور باندې پابندي ولګېدله. ټولې فیملۍ ځي او هلته ځي چې دی نو سوال غواړي، خیر غواړي، او افسوس خبره دا ده که نه چې زموږ پاکستان دی. دا د پاکستان ګورنمنټ هم دا خبره کړې ده، او بل دا چې هغه سعودي عرب والا هم ډېر زیات ستړي شول، زیات چې دی نو پاکستاني دي، ډېر زیات پاکستاني چې دی نو هغه خیر غواړي او سوال کوي، نو د هغه د وجې نه چې دی نو هغوی نن پابندي